خبره ده په یوه کلي کې یو مور او زوی اوسېدل. د هلک پلار مړ وي، له دې وجې څخه په یو دوکان کې کار کوي. دی له یو ګاګ سره په خپل دوکان کې لګیا وي چې په دې وخت کې د دغه کس نظر په یو سړي باندې ولویږي او هغه د ده خواته روان وي او په دې وخت کې دې هلک ته وایي: ای هلکه، ته د ګلخان زوی یې؟ او کاکا جي، زه د ګلخان زوی یم. ولې خیر و چې له مانه دې دا پوښتنه وکړه چې د چا زوی یې؟ او بچی، ما اورېدلې دي چې ستا پیسو ته ډېر ضرورت دی. او کاکا، زما پلار نشته، نو پیسو ته مې اوس وخت کې ډېر ضرورت دی. ښه، ما سره یو کار دی، تا هغه وکړه نو زه به تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکړم. صحیح ده کاکا جي، ته کوم کار یادوې چې ته وایې دغه کار وکړه، زه به تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکړم. بس صحیح ده، ته له ما سره لاړ شه چې تا ته هغه ستا کار وښیم، ته هغه کار وکړه، زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم. صحیح ده، راځه چې ځو، هغه کار ماله وښیه چې زه یې درته وکم او ته ماته بیا پیسې راکړې. د دې نه بعد دوی دواړه روان شي، دغه کس ورته هغه کار ښیي تر څو دغه کس ته پیسې ورکړي. دوی دواړه روان وي. نو په دې وخت کې د یو غار خولې ته راشي. دوی چې دغه ځای ته ورسېږي نو له یو بل سره خبرې کوي. د تا زه کوم خوا راوستم؟ تا خو ویل چې په یو کار پسې دې بوزم. تا ته چې دا کوم کار ښودلی و همغه کار له مې راوستی. تا ته زه اوس هغه کار ښیم، ته به هغه کار وکړې. ته داسې وکړه چې د کار ته ننوځه، هلته د موبایلو یوه ونه ده، هغه کټ که او مال یې راوړه. له دې نه پس هغه کس غار ته ننوځي. ګرانو دوستانو، که تاسې دغسې کارتوني ویډیوګانې لیدل غواړئ نو هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان باندې کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر ټولو تر مخه تر تاسو در ورسیږي. له لیدلو مو ډیره زیاته مننه.